زمری اورځې ګیدړ او میلو راوغوښته چې راشئ ورورولي جوړو میټینګ دی هغې چې راله زمري ورته وویل چې خبره دا ده چې ښکار به کوو دې نه پس خو په اتفاق ښکار به کوو خو په اتفاق به کوو ګیدړو میلو وویل چې بادشاہ د ځنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څه غواړو صاحب بل ویځئ چې غره ته تللي دي یو یې خر والی دی یو یې اوسۍ والی ده یو یې خرګوش والی چې ښکار یې راوړو زمري ورته وایي چې زه خو بادشاه یم د ځنګل مشر یم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبره خلاص خبره صفا ده دا خر ستا شو تم غټې دا خرم غټ دا ستا او دا اوسۍ زما عمره ده نو دا زما او دا ګیدړم وړوکی دی او دا خرګوشم وړوکی دی نو دا د ده زمري چې یو څپېړه ورکړه میلونه یې بوټې سترګې وویست هغه پرېږده چې د ځان په ویر اخته دی دې ګیدړ ته یې ویل ته تقسیم وکړه زر کوه هغه ویل چې خبره خلاصه ده دا خر به اوس وخوري دا اوسۍ به غرمې له وخوري او دا خرګوش به دې د مازدیګر چای زمري ورته ویل شاباس دغسې تقسیم خلک کوي خو په ایمان یې وایه چې دا تقسیم دې زده کړی کوم ځای هغې ویل جي استاز مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نه زده میلو د خدای بې وقوفو د ځان عیسه یې پکې وویله سترګې یې ووتې اوس که ما ویلی وی چې یو پاو تیکه به پکې زه وخورم زما د سرم خطره وه خو ما وی چې راشه دا هر څه ده ټک